سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شوم. دغه ویډیو کې تاسو ته د یوټیوب چینل څخه د پیسو ګټلو په اړه مکمل معلومات درکوم ملګرو، چې آیا په افغانستان یا پاکستان کې هم موږ کولی شو د یوټیوب څخه پیسه وګټو او که نه، او کومو څیزونو ته اړتیا ده، آیا دا پیسه موږ په داخل افغانستان کې نقدولی شو نه شو، کوم کارونه باید ترسره کړو، یوټیوب څومره پیسه ورکوي په لیدونکو، او زما د یوټیوب ارننګ څنګه ده، دا ټول درته په دغه ویډیو کې ښیم. راځئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ. دا نو ملګرو راځو یوټیوب څخه پیسې ګټل. یوټیوب څخه په افغانستان کې پیسه ګټل کیږي. بالکل ملګرو، تاسو کولی شئ په افغانستان، پاکستان او نورو ملکو کې هم له یوټیوب څخه پیسه وګټئ، ډیر په اسانه، ډیر په راحتۍ سره. شرایط یې څه دي ملګرو؟ یوټیوب څخه د پیسو ګټلو شرایط اسانه دي، دومره سخت نه دي. شرایط ملګرو، تاسو به څه کوئ؟ 4000 ساعته واچ ټایم به پوره کوئ او 1000 دانې سبسکرایبر به ځان ته په خپل چینل کې ولرئ. دغه به تاسو څومره وخت کې کوئ؟ د دې ټایم دی 12 میاشتې ویلی، خو دا هیڅ مشکل نه لري. که تاسو په 1 کال کې پوره کړه، په 2 کالو کې مو پوره کړه، په 15 میاشتو کې مو پوره کړه، ټایم په دې کې مهم رولز نه ده. صحیح، مهم رولز چې دي همدغه 4000 ساعته واچ ټایم ده او 1000 سبسکرایبر دي. 1000 سبسکرایبر خو اسانه دی، خو کیدای شي ځینې ملګري وایي چې دا واچ ټایم نیسي. واچ ټایم هم اسانه ده ملګرو. که تاسو ښه محتوا، ښه کانټیکټ واچوئ، نو په هغه ډېر زیات لیدونکي راځي. دغه صرف د یوټیوب چینل شرایط ول، نور خاص څه نه لري. افغانستان نه هم کیږي. او پاتې شو مسله دا چې پیسه نغدول. نو ځینې ملګري به دا وایي چې په یوټیوب کې هم کار وکړو، پیسه مو ګټله، نغدو به یې موږ څنګه؟ نغدولو لپاره ملګرو بیا موږ په افغانستان کې نشو نغدوی. نغدولو لپاره موږ کولی شو په پاکستان کې نغدي کړو، خپلې د یوټیوب پیسې پاکستاني بانکونو ته پیسه ولیږو، همداشان نورو ممالکو کې هغه نغده کړو. نغدول هم ډېر مشکله نه دي. صرف اډسنس اکاونټ به موږ دې ته جوړو چې هغه موږ په افغانستان کې هم جوړولی شو. ما په خپله هم جوړ کړی. او زموږ پیسې چې موږ په یوټیوب کې کومې پیسې ګټو، دغه زموږ اډسنس اکاونټ ته ځي. صحیح، اډسنس اکاونټ داسې یو ویب سایټ ده لکه یو بیل اکاونټ ده، هغه ته موږ ته دا پیسې ځي. موږ چې بیا هر ټایم زړه وکولی شو له اډسنس یې نغدې کړو. موږ مثالا اوس یوټیوب شروع کړو، یوټیوب کې پیسې ګټو، زموږ اډسنس ته ځي. 1 کال 2 کاله بعد موږ مثال یا پاکستان کې کوم ملګری دوست پیدا کولی شو، همغه ټایم یې هم پرې نغدې کړو. نو د پیسو د نغدولو طریقې هم په دې ډول ده او کومه سختي نه لري. اډسنس راحته ده، اډسنس جوړ کړئ، ستاسو پیسې به اډسنس ته ځي. بیا په وخت او زمان چې شرایط مو ورته برابر ورکولی شئ، یو ملک کې نغدې کوئ. ښه، نو دی تر دې و د یوټیوب کار. اوس راځو دې ته چې آیا یوټیوب څومره پیسه موږ ته راکوي په لیدونکو. زه که دلته راشم خپل یوټیوب اسټوډیو ته، دا زما چینل ده ملګرو. راځم ارن برخې ته، دلته ګورئ زما د یوټیوب ګټه تقریبا $100 نه بره ما ته راغلې ده د یوټیوب څخه ګټه. دا زما د یوټیوب ارننګ ده چې دا ما ته اډسنس اکاونټ ته لیږل شوی او دلته د نوی کال چې ده، دا کوم چې اوس شروع شو، د دې ارننګ هم روان ده. اوس راځو دې ته چې په ویډیوګانو به موږ ته څومره ارننګ راکوي یوټیوب. آیا ارزي چې موږ دې کې کار وکړو که نه؟ دا مثال زما ځینې ویډیوګانې دي ملګرو چې تاسو ګورئ داسې زیات ویوز هم پرې نه دي راغلي. تقریبا په دې ویډیو 860 ویوز راغلي. راځئ د دې ګټه به زه تاسو ته ښکاره کړم چې دې موږ ته څومره پیسې راکړي. نو آیا ارزي؟ تقریبا دلته ګورئ 802 ویوز یې خوړلي، 13 ساعته یې واچ ټایم اخیستی او دې خوا راځم 14 سبسکرایب پرې راغلي. او دلته که ارننګ ته راشم، تقریبا 90 سنټه په ارننګ راغلی. اوس دا فرق کوي. ګورئ ملګرو، که چېرته ستاسو لیدونکي د مختلفو هیوادونو څخه تاسو ته ډېره غټه پیسه درکوي، اروپایي هیوادونو څخه، یعنې ستاسو په ویډیو باندې کتونکي د نورو ملکو څخه راسي. اوس زما زیاتره کتونکي له افغانستان او پاکستانه دي چې په دې اساس موږ ته بیا کم ارننګ راکوي. خو که چېرته ستاسو په ویډیو د امریکا یا بل ملک کتونکي راشي، بیا دا واقعا ډېره غټه پیسه تاسو ته درکوي. مثال که زه راشم زما دغه ویډیو ته، ګورئ دا ویډیو مې تقریبا 1000 دانې ویوز خوړلي. راځم د دې ارننګ تاسو ته ښیم. په 1000 ویوز یې څومره پیسه راکړې. راځم دې خوا ته، تقریبا ګورئ 1000 ویوز یې $1.5 ما ته راکړی. همداشان زما نورې ویډیو که درته وښیم، که څه هم زموږ ویډیوګانې دومره ویوز نه خوري ملګرو، خو بیا هم مناسبه ده، یو مناسبه پیسه ورکوي. په مثال دغه یو ویډیو مې تقریبا په دې 2000 ویوز راغلي. راځئ وګورو په 2000 ویوزو موږ ته څومره پیسې راکړي. 2000 ویوز دلته ګورئ څه کم $3 په 2000 ویوز راغلي. نو که چېرته تاسو ویډیوګانې یو څه وایرل سي، مثلا 15 یا 10,000 ویوز راسي، په هره ویډیو تاسو $10 $15 هم ترلاسه کولی شئ. مثال لږ لاندې راځم، دلته زما یو ویډیو به په هغه تقریبا 6000 ویوز راغلي وو. زه راځم لاندې هغه ویډیو به تاسو ته وښیم.
مثال دغه یو ویډیو ګورئ 6000 ویوز پرې راغلي شپږ کې. دا زه وګورو په دا 6000 ویوز موږ ته څومره پیسې راکړي. دې خوا ته راځم دا ګورئ $6.5 په 6000 ویوز $6.5. یعنې که تاسو ښه کانټنټ جوړ کړئ ښې ویډیو جوړې کړئ هغه تر 10,000 ویوز وخوري $10 $15 دغه ډول تاسو ته په ارنینګ درکوي چې زما په نظر له بیکاري نه او بې ځایه وخت تېرولو نه ښه ده سړی یو یوټیوب چینل ولري. که چېرته تاسو ځان کې دغه وړتیا لرئ چې کولی شئ ویډیو جوړې کړئ محتویا وکوئ نو بیا راشئ په یوټیوب کې کار وکړئ. د یوټیوب ګټه هم بده نه ده. له افغانستانه هم فعلا شرایط شته مشکل نه لري صرف پیسه نغدول دي چې هغه بیا موږ که دوست اشنا ملګری خپل په پاکستان خارج یا بل ملک کې لرو کولی شو د هغې په واسطه په ډېر اسانۍ نقد کړو. نه تنها دا چې تاسو په دې کې به غټې ویډیو واچوئ تاسو کولی شئ د غټو ویډیو تر څنګ شارټ ویډیو واچوئ یا کوچنۍ ویډیو. په دې چې کله ویوز راځي تاسو ته ارنینګ درکوي. مثال دغه یو ویډیو زما ګورئ 600 ویوز پرې راغلي شارټ ویډیو ده په دې به څومره ارنینګ موږ ته راغلی دغه دلته ارنینګ ښیي تقریبا 1 سنټ. که څه هم شارټ ویډیو ډېر ملګرو ویوز اخلي ښه خو زما ویډیو دونه نه ده وایرل شوې. شارټ ویډیو تر زرګونو لکونو ویوز اخلي او د شارټ ویډیو جوړول ډېر اسانه هم دي. یو 100 دقیقې یو دقیقه ویډیو 100 ثانیې یو دقیقه ویډیو جوړه کړئ راحته دي. نو دغه د یوټیوب کار او ملګرو یوټیوب څخه پیسه ګټلو په افغانستان کې. نو که چېرته بیا تاسو غواړئ چینل جوړ کړئ ما ته کومنټ وکړئ زه به تاسو ته د پیسو ګټلو د یوټیوب چینل جوړولو طریقه هم وښیم. چینل جوړول هم اسانه دي نه خارجي